بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه سید جمال الدین، تاسو ګورئ ایچ جی فورکس چینل. انشاءالله په دې ویډیو کې موږ د ګریپ سټون ډوجي باره غږیږو چې دا هم د ډوجي یو ډول دی. تېرې ویډیوګانو کې موږ د ډوجي باره غږېدلي، سټار ډوجي، لونګ لګي ډوجي، همداشانتې څو رقمه نور ډوجيګانې هم دي، هغه به هم انشاءالله وایو ایکسپلینیشن سره. او دا ګریپ سټون ډوجي دا چې خپله ویډیو سټارټ کړو. ګریپ سټون ډوجي څه کار کوي؟ دې په واسطې سره موږ انشاءالله پروفیټیبل ټریډ څنګه وایو، همداسې لاس څخه ځان څنګه وساتلی شو، او دا کم رقم ډوجي دی دې شکل څنګه دی. خلا چې خپله ویډیو سټارټ کړو، ویډیو ډېره اوږده نه شي. ګوره اول به درته زه لاین شکل ګرافیکل شکل ته رسم کړم چې ګرافیکل شکل کې تاسو پوه شئ ډوجي شکل عموما څنګه دی. ګوره مارکیټ چې کله بر روان وي ډوجي کار څه شی کوي؟ دا لونګ لګي بخښنه غواړم، ګریپ سټون ډوجي څه کار کوي؟ ګریپ سټون ډوجي چې دی دا هم چې دی مارکیټ څنګه چې لونګ لګي ډوجي او همداشان سټار ډوجي چې مارکیټ چینجینګ کې کار کوي، دا هم د مارکیټ ریورسل کې د مارکیټ ټرینډ چینجولو کې کار کوي چې دې ځای نه مارکیټ اوس که بر روان وي لاندې اوسي او که لاندې روان وي بره امکان لري چې لاړ شي. صحیح شو؟ دا څنګه شکل یې څنګه دی؟ ګوره دغسې اوسي، دا د خط غوندې جوړیږي، شیډو یې بیخي شیډو جوړیږي اوږده غوندې، او لاندې دا باډي بیخي په نه حسابېږي، یعنې مطلب بیخي نه شتون باډي جوړوي. صحیح شو؟ او دې نه پس مارکیټ څه کوي؟ امکان لري چې لاندې لاړ شي. نو دغه شان دې څه شی شو؟ دغه یو ډوجي شوه چې راښکاره شو. دغسې مطلب چې کله مارکیټ دلته لاندې خوانه بره خوانه لاندې را روانې، دلته مطلب څنګه راښکاره شي؟ لونګ لګي ډوجي نه بلکې ګریپ سټون ډوجي راښکاره شي. ګریپ سټون ډوجي دلته راښکاره شوه. دلته ګریپ سټون ډوجي شکل خو تاسو باید ذهن کې کېنوئ چې ګریپ سټون ډوجي چې دا او لونګ لګي ډوجي منځ کې فرق څه شی دی؟ لونګ لګي ډوجي چې وه هغه دلته منځ کې یا دلته مګر بره شیډو به وتې وه، خو دلته به منځ کې یا بالکل د منځ کې د شیډو په د منځ کې باډي واړه نری باډي د خط غوندې جوړیږي، یا چې دی دلته دیزي کې یا دیزي کې داسې لکه دلته تاسو که ذهن کار وکړي داسې مطلب یا داسې شکل لري لونګ لګي ډوجي، یا داسې شکل لري، یا منځ کې داسې شکل لري. صحیح شو؟ داسې شکلونه لري، دې ته لونګ لګي ډوجي وایي. او ګریپ سټون ډوجي څه ده؟ ګریپ سټون ډوجي چې دی هغه یو سیده خط او لاندې چې دی لاندې مکمل باډي تېره شوې ده، د خط په شانتې باډي تېره شوې. صحیح شو؟ د دې فرق باید ذهن کې کېنوئ. ښه دا اوس راښکاره شو، مارکیټ لاندې روان، دا راښکاره شو چې راښکاره شو ګریپ سټون ډوجي راښکاره شو. اوس مارکیټ امکان لري چې بره لاړ شي. صحیح شو؟ نوم یادول یا نه یادول مهمه نه دي، شکل ذهن کې کېنول مهمه دي. صحیح شو؟ ښه دلته تاسو وګورئ، دلته دې ته موږ ګریپ سټون ډوجي ورته وایو. صحیح شو؟ دې به زه درته لږ کلرفول کړم چې تاسو لږ ذره صحیح کلیر پرې پوه شئ. زه به دلته دغه کړم. ښه دلته تاسو وګورئ، زه به دې دپاره ګوره بله خبره دا ده که چیرې دلته دا باډي د دې جوړه شي، د دې باډي جوړه شي، د دې لږه وړه نرۍ باډي جوړه شي، هېڅ فرق نه کوي. تاسو مطلب که هغه شین رنګ کې جوړه شي، که سور رنګ کې جوړه شي، رنګه چارټ شي، او که ساده چارټ وي، که سپین رنګ کې، که تور رنګ کې، که هر یو رنګ کې جوړه شو درسره کینډل پروا نه کوي رنګ یې، صرف د دې کینډلو پوزیشن فرق کوي، پوزیشن یې مهمه دی، او مطلب کوم ځای کې جوړیږي، او د شکل مهمه دی چې شکل تاسو څومره کوم شکل ډیر کوي، د کوم شکل کمزوری دی. اوس به انشاءالله ایډوانس لیول سره مخکې وسوایو. صحیح شو؟ ګوره دې شکل زه مطلب دې ځای کې زه څه کوم، دې ځای کې دته زه سور رنګ مثال ورکوم. دا دی سور رنګ مې دلته ورکړې، دلته زه باکس راوالم، دا باکس هم راواغستو او د ده رنګ څه شو؟ دا رنګ به دا رنګ به څه کړو؟ سور رنګ به کړو. صحیح شو؟ دا دې رنګ هم سور کې. همداشانتې دلته بل شی رالو، دلته بل دغه رالو، دا دې بل ګوره. صحیح شو؟ دا دې صحیح شو؟ دې ته به اوس موږ ورکړو یو شین رنګ ورکړئ، که دا سور هم جوړ شي شین جوړ شي هېڅ پروا نه کوي. دا مو صرف دې دپاره چې تاسو دلته کنفرمیشن تاسو ته میلاو شي او تاسو پوه شئ چې مطلب د کار رنګ کې ښکاره شي، حتی عموما سره چې ډېر ښه دغه نیوټرل، یعنې مطلب هېڅ کوم کینډل فرشر نه بایر نه سیلر جوړ کړي، دلته مکمل خنثی شي، فرشر خنثی شي، یعنې هغه زور خنثی شي چې مطلب بایر او سیلر زور خنثی شي، نو هغه وخت کې مکمل که هغه رنګه چارټ وي که ساده چارټ وي هلته دا بیخي تک سپین جوړیږي، تک سپین کینډل دې نه جوړیږي. خو بعضې صورتونو کې اکثریت صورتونو کې څه کېږي مارکیټ کې دا چې دی بعضې وخت کې شین یا سور یا تور یا سپین دغه رنګ کې ښودل کېږي. صحیح شو؟ ګوره د کینډل له ښکاره کېدو نه پس مارکیټ څه وکړه؟ ډاون لاړو. همداشانتې اوس موږ ګورو دلته ګورئ تاسو دې کینډل د راښکاره کېدو نه بعد مارکیټ څه وکړه؟ اپ ټرینډ ته لاړو. نو دغه شانتې تاسو څه کولی شئ؟ ډیفاین کولی شئ چې څنګه تاسو
څنګه تاسو معلوم کړئ چې دې کینډل کې موږ دلته بای وکړو که سیل وکړو. نو راځئ اوس وګورو ریل اگزامپل چارټ ته لاړ شو چې تر څو تاسو په دې ځای کې پې کلیر اگزامپل وګورو او پوه شو پې. ګوره ما خپل هم نه دي پیدا کړي، زه چې پیدا کوم تاسو ما سره یو ځای اگزامپل پیدا کوئ تر څو تاسو په اسانۍ سره کنفرمیشن ذهن کې کېني او تاسو بیا هغې نه بعد چې کله پیدا کوئ تاسو لږ پریکټیس دلته وشي او لږ پریکټیس هم بیا بس ځان سره کوئ نو انشاءالله ډېر څه باندې به پوه شئ. صحیح شو؟ ښه. او بله مهمه خبره د ګریپ سټون بله خوبي چې ده د ګریپ سټون ډوجي خوبي بله دا ده چې دا عموما چې یو غټ ټرینډ شوی یو غټ ټرینډ مارکیټ تللی نو هغې ځای کې اکثریت دا راښکاره کېږي. یعنې مطلب مارکیټ ډېر وخت دپاره چې شوی لاندې نه بره تللی هلته راښکاره شي نو مارکیټ امکان لري لاندې لاړ شي. همداسې مارکیټ ډېر لاندې تللی هلته هغې ځای کې اکثریت راښکاره کېږي چې کله مارکیټ ډېر لاندې تللی یا ډېر بره تللی نو هغه ځینو کې چې راښکاره کېږي هم ډېر او چې راښکاره شي نو هلته بیا کنفرمیشن زیات دي. یعنې مطلب هلته تاسو ښه استفاده ترې کولی شئ. صحیح شو؟ دلته اوس ګورو موږ دلته ځان سره اگزامپل ګورو. دا به زه لږ زوم ان کړمه چې دلته موږ سره لږ کلیر ښکاره شي چې موږ سره هلته اسانه شي. صحیح شو؟ دلته به موږ ګورو دې ځای کې اگزامپل یې نشته دی مارکیټ ګوره دلته ګوره بعض ځایونو کې ګوره دلته کینډل دا هم دی دلته هم شته ده. ګوره دا لږ کمزوری دی خو مطلب ځا جوړ شوی ګریپ سټون ډوجي جوړ شوی دلته بل ځای کې هم شته دلته چېرته و دا دی دلته هم ګوره ګریپ سټون ډوجي جوړه شوې ده. خو اوس درته وایم چې ټریډ وخت چې تاسو لګوئ هغې نه بعد هم بیا تاسو څو خبرو ته په فکر کوئ چې تر څو داسې غلط سیګنل نه بچ شئ چې مطلب تاسو داسې هر یو ګریپ سټون هم چې دی هغه صحیح کار نه کوي او صحیح نه دی. صحیح ده؟ نو دې خاطر هم د دې دپاره هم تاسو باید څه وکئ دې کنفرمیشن ته باید فکر وي. دا دی دلته موږ سره څه شو شته دی دا څه دی دلته موږ سره څه دی یو ګریپ سټون د ډوجي راښکاره شوی دی وړوکی دی خو بیا هم دا باډي ګوره باډي موړه ده او شیډو یې غټه ده. ګوره او مهمه خبره د ګریپ سټون ډوجي څه ده چې د هغې نه دغه لاندې شیډو معمولي ډېر کم کوتې ډېر کمه شیډو لاندې وړه جوړه شوې هغومره هم پروا نه کوي خو چې لږ هم زیاته جوړه شي هغه چې دی ګریپ سټون چې دی هم کمزوری دی. صحیح شو؟ نو دغسې تاسو وګورئ دلته اوس تاسو وګورئ دې ځای نه که موږ وګورو مارکیټ اوورآل څه کوي مارکیټ اوورآل دا دی بیا دلته سایډ وې تللی دا دې ځای کې لاندې راغلی نو دې ځای کې اوس موږ څه کوو دا دی وګوره موږ سره څه شو ګریپ سټون ډوجي راښکاره شو مارکیټ هغه دی بوم بره کړی دی. همداشانتې موږ دې ځای کې 100 پوینټه دا یو ساعته چارټ دی نو یو ساعته چارټ داسې ووایي چې دې ځای نه واله تر 8 د جون واله تر 9 د جون پورې مطلب 2 ورځې شاوخوا یو نیمه ورځ مارکیټ همسې بره بیا تللی دی. صحیح شو؟ نو دې ځای کې وګوره موږ سره که سوینګ ټریډ څوک کوي که سکیلپینګ کوي نو دواړو کې پروفیټ اخیستل شوی دی او مارکیټ نه هر څوک چې ټریډ یې کړی وتې دي. صحیح شو؟ دلته تاسو وګورئ دې ځای کې زه به دلته دې ځای کې دغه وکړم دا به زه ګوره دلته تاسو وګورئ اوس دلته موږ ټریډ څنګه لګوو. مهمه خبره ده ټریډ لګول ده چې مخکې مې درته ویلې چې هلته ګریپ سټون راښکاره شوي وو خو هغه فیل دی. فیل ولې دی ځکه چې دلته اوس تاسو ګورو چې دلته اوس ټریډ موږ څنګه لګوو. ګوره ګریپ سټون ډوجي جوړه شوه د ګریپ سټون ډوجي ګوره مارکیټ لاندې تللی دی چې لاندې ګریپ سټون ډوجي جوړه شوه هغې نه پس ته به چې بل کینډل جوړیږي د هغې کلوز مکمل کلوز چې کېږي هغه باید د هغې د ګریپ سټون د ډوجي کینډل نه د دې چې باډي ولري لکه دې دا چې لږ وړه غوندې باډي لري دې نه خو باید کم از کم بره جوړه شي او که د دې شیډو نه هم د دې بل کینډل باډي څه شي باډي باید چیرته جوړه شي د هغې نه بره کلوز شي مکمل بنده شي نو هغې نه بعد موږ ټریډ لګوو. څنګه چې دلته تاسو ګورئ دا د موږ سره تیار کلوز شوی بره دی د اول دویم دریو کینډلو پورې موږ صبر کوی شو چې مطلب بره کلوز شي 3 پورې یا 4 پورې موږ حداقل صبر کوی شو نو دا د اولنی کینډل بره کلوز شوی دی دلته ښه په ارام موږ ټریډ لګوو. سټاپ لاس چې دی پریویس سپورټ پریویس لو چې کومه ده پریویس لو دلته موږ سره وګورو دلته دا دی صحیح شو پریویس لو موږ سره کومه ده پریویس لو کې دا دی پریویس لو موږ سره همدا ده یعنی تیر سپورټ یا تیر
تیر سپورټ دلته موږ سره راتلی شي. دغه سپورټ چې دی دا ډېر جوخت نږدې راغی، خو بیا هم که دلته ریسک لږ اخیستی شئ او لوټ سایز هم برابر لګولی نو دلته هم تاسو خپل دغه لګوی شئ، مطلب خپل سټاپ لاس لګوی شئ، خو لږ چې وړاندې ښه دی. دلته ګوره دلته که موږ ورکړو نو موږ سره په دې لنډ ځای کې موږ د ټارګېټ هیټ کړی، ګټه یې راکړې او مارکېټ نه وتی، خو موږ لږ د سټاپ لاس لږ وړاندې ځکه ورکوو. ګوره تیر د خپل ټریډ پوزیشن نه لږ وړاندې سټاپ لاس ورکوو تر څو موږ سره چانس زیات شي او زمونږ سټاپ لاس په اسانه هیټ نشي، او تر څو که چانس یې موږ په د مارکېټ نه پروفیټ اوچتو. صحیح شو. نو یو پر یو ګوره یو پر یو خو پروفیټ راکړی، خو موږ یو پر دوه، یو پر یو پر یو نیم، یو پر دوه پورې موږ نارملي پروفیټ اخلو، دا ښه پروفیټ دی. صحیح شو. دا وګوره دې ځای کې دلته موږ ته پروفیټ راکړی دی، مارکېټ نه څه شوي وو، دې ځای کې موږ د مارکېټ نه وتي او پروفیټ راکې ووتو. دا څنګه موږ ته راکې؟ ګوره دلته ما د مخکې ویلی چې دلته ګریپ سټون ډوجي جوړه شو، هغې نه پس ته بل کینډل جوړیږي، تر درې یا څلورو کینډلو پورې موږ چانس لرو چې تر څو هغه بره کلوز شي، هغې نه پس موږ ټریډ ولګوو. نو دلته موږ چې څنګه وکتل د اولنی کینډل بره ترېنه کلوز شو، د مکمل د باډۍ نه خو باید بره کلوز شي، خو که بیا هم ډېر قوي سیګنل کوي ګریپ سټون ډوجي کوم یو دی چې هغه د هغې بل کینډل چې جوړیږي هغه د هغې د شیډو نه بره کلوز شي. نو دلته ولې د شیډو نه بره کلوز شوی دی او دا ګریپ سټون هم ښه دی، لږ وړه باډي لري خو بیا هم کنفرمیشن یې ښه دی، او هغه دلته بل کینډل هم چې دی ښه بره صحیح ځای کې کلوز شوی دی، نو هلته موږ ته کنفرمیشن زیات راکړی. دلته وګورئ موږ ته دې څومره پروفیټ راکړی، یو پر درې خو موږ ته ښه په ارامه پروفیټ راکړی، خو موږ یو پر دوه الو چې بس مارکېټ ښه شو. دا یو پر دوه یعنې مطلب که $10 تاوان کې $20 ګټه کې، که $50 تاوان کې $100 ګټه کې، همدا شانتې $1000 تاوان کې $2000 ګټه کې، همدغه شانتې حساب سره تاسو بیا کلکولیشن خپل ټریډ ته کوئ. صحیح ده. همدغه شان دلته اوس ګورو په دې ځای کې لږ بیا را زوم ان کړو چې دلته موږ سره کلیریفیکیشن کېږي ښه وي. ګوره دلته موږ وګورو دا ګوره دا یو ویک ګریپ سټون دی. ګوره دلته ویک ګریپ سټون دی، دلته موږ لانګ لیګډ ډوجي مو ته ویلی شو ځکه چې ما ته ویلي دي کې دا لږ ذره د دې د لاندې شیډو لږ زیات راوتی، خو که دې ته موږ ګریپ سټون ووایو دا هم کار کړی، خو دا لانګ لیګډ ډوجي کې کار کړی. تېره ویډیو چې درسره وګورئ لانګ لیګډ ډوجي کې دې ته که ووایې دا ګوره مارکېټ دې ځای نه بره تللی، ګوره لاندې واپس راغلی، نو دا هم یو ښه کار کړی دی. خو موږ صحیح کنفرم لانګ لیګډ ډوجي ګورو تر څو ښه ټریډ ښه دغه پیدا شي. ګوره دلته هم ګوره لانګ لیګډ ډوجي او ګریپ سټون ډوجي دې ته دواړه موږ ویلی شو ځکه چې شیډو لږه وړه راوتې ده. دې ځای کې که موږ وګورو دلته بیا هم دې ته موږ وګورو ګوره مارکېټ څومره اوورال شوی دی، څومره بره تللی. صحیح شو. بره تللی دی، دومره بره تللی. ما درته مخکې ویلي چې ګریپ سټون ډوجي عموما چې مارکېټ ډېر بره یا ډېر لاندې تللی هغه ځای کې چې راوځي اکثریت هغې ځای کې، او هغې ځای کې کار هم ډېر ښه کوي. نو ګوره ډېر وخت نه مارکېټ شوی بره تللی دی. دا وګوره د 13 مې 2023 نه بره تللی دی تر څومره پورې، تر 2 د جون پورې، یعنې مطلب 3-4 ورځې مارکېټ شوی دی همداسې بره تللی دی، او 3-4 ورځې مارکېټ بره تللی. ښه دلته تاسو وګورئ دې ځای کې موږ سره شوی ګریپ سټون راښکاره شوی دی، دې ته لانګ لیګډ ډوجي هم ورته ویلی شي، ګریپ سټون هم ورته ویلی شي. صحیح شو. ګریپ سټون یا لانګ لیګډ ډوجي چې هر یو ورته تاسو وایئ دې ته دواړه ویلی شئ. دواړه ورته ویلی شو، دواړو کې موږ دلته استفاده کوی شو. تېره ویډیو هم تاسو کتلې، دا ویډیو هم تاسو وکتل، نو تاسو داسې کله ځای پیدا کېږي چې دا دواړه کنفرمیشن پکې، مطلب لانګ لیګډ ډوجي هم پکې دی، ګریپ سټون ډوجي کنفرمیشن هم پکې دی. لانګ لیګډ ډوجي خو پېژنئ چې لږه شیډو لاندې موتي برې موتي او هلته منځ کې جوړه شوې وړې نرۍ باډي جوړه شوې، او دا چې د ګریپ سټون ډوجي ورته هم په دې ویلی شو چې د دې لاندې د شیډو ډېره کمه راوتې، نو دې ته وګوره مارکېټ څومره ډاون راغلی. صحیح شو. نو دغه شانتې تاسو چې هره ویډیو سټیپ بای سټیپ ګورئ، نو هره ویډیو نه یو شی تاسو ته ورو وخت سره په در خوري او په کارېږي. صحیح شو. دې کې موږ ټریډ څه وخت لګوو چې کله بل کینډل لاندې کلوز شي، دا دلته کلوز شوی دی، د سټاپ لاس ته یې دلته های کې ورکوو ځکه چې دا تیر وړاندې دی. یو پر دوه موږ پروفیټ الو، دا یو پر دوه موږ پروفیټ واغستو او چې شو مارکېټ نه ووتو. نو دغه شانتې موږ زه به دا داسې کړو، دا صحیح شو. دلته موږ ټریډ واغستو، دا وګورئ دلته
موږ سره یو پر دوی په ارامه پروفیټ راکوي او مارکیټ نه ووتو. دغه شانتې تاسو چې هره ویډیو دا سره ګورئ سټیپ بای سټیپ هره ویډیو زده کوئ، نو هره ویډیو چې کله میکسچر کیږي او وخت سره په قدر خوري یو شی نه یو شی چې مارکیټ چارت کې ګورئ نو انشاءالله تاسو سره چانس موقع ډیره تر څو ښه ټریډ ولګوئ او خپل انالایز کوي ورسره. صحیح شو. دلته ګورو دلته نور اگزامپل هم ګورو چې موږ سره لانګ لیګ دوجي یا لانګ لیګ دوجي سره هم کار نشته ځکه چې تیر ویډیو کې ایکسپلینیشن شوی دی. دې ځکه موږ صرف د ګریپ سټون دوجي باندې کې وغږیږو چې ګریپ سټون دوجي څنګه موږ معرفت اغستی شو پیدا کوي شو، د هغې نه استفادې سره موږ ښه ټریډ څنګه کوی شو. صحیح شو. دلته موږ ګورئ دې ځای کې موږ ګورئ تاسو دا هم یو ګریپ سټون دوجي ده دلته معمولي د دې نرۍ وړه شیډو لاندې راوتې ده. ګورئ دې نه مارکیټ بره تللی دی خو دا ګوره دې ځای کې تاسو اماونټ کم کاروئ. دلته کله چې داسې کمزوری یا بیخي وړی او لاندې شیډو هم راوتې ګریپ سټون کمزوری نو دغه ځای کې بیا اماونټ کم کار لاټ سایز هم کم کار کوي او دې ځای نه پس ټریډ وکړئ انشاءالله پروفیټیبل ټریډ به وي. که لاس هم وشي خو لږ زره ځکه چې دا ضرور نه دی چې حتما ته باید پروفیټ وکړي یا ته حتما دغه شانتې ستا دا ټریډ باید حتما پروفیټ شي. دا د ټول د اکوریسي خبره ده، ټول پرسنټیج پورې خبره ده 60 50 70 80 دغه خبرې. صحیح شو. نو په حوصلې سره به ټریډ برابروئ، ټریډ به کوئ او ښه نارملي ټریډونه پیدا کوئ، هغې نه پس هم مارکیټ کې خپل ټریډ پلیس کوئ ښه د پوره انالایسس سره. صحیح شو. دلته ګورو چې موږ سره چې پیدا شي ګریپ سټون دوجي موږ سره دلته پیدا شي نو هغې نه پس به یو اگزامپل دو اگزامپله نور هم وکړو چې تر څو تاسو پرې نور هم کلیر کنفرم پوه شئ. صحیح شو. ویډیو خیر لږ اوږدیږي خو چې تاسو پرې صحیح کنفرم پوه شئ چې بیا څه مشکل نه وي. که بیا هم څه مشکل وي ازادانه تپوس تاسو په کمنټ باکس کې یا په واتساپ نمبر کې واتساپ کې راته میسیج پرېږدئ انشاءالله زه کوشش کوم تاسو ته جواب زر تر زره درکړم. صحیح ده. ښه دلته وګورئ دا دی دلته دا خو راسره دا خو نشي کېدی. دلته به موږ وګورو ګریپ سټون دا ګوره دا دی خو دا بیخي دی ته لانګ لیګ دوجي دلته جوړ شوی او ښایسته لانګ لیګ دوجي جوړ شوی دی. دلته هم تاسو وګورئ دې ځای استفاده کوی شئ. ما درته څه ویلی چې دا ګریپ سټون دوجي چې دی دا کم په دې خاطر چې ځکه دا ډېر یو غټ ټرینډ نه بعد راښکاره کېږي نو ځکه دا ګریپ سټون دوجي چې ده دا لږ ذره کم راښکاره کېږي او داسې کنفرمیشن ته خاص په چارت کې نه لیدل کېږي، اکثریت نه لیدل کېږي. نور عموما سره ډېر وخت بعد چې کله چارت ډېر یو ټرینډ یو خواته ټرینډ ډېر وکړي هغې نه پس ځان راښکاره کوي. ښه دا دی وګوره که دلته وګورو دا دی دې ځای نه وګوره مارکیټ څومره بره تللی. مخکې مې درته ویلي چې مارکیټ کله ډېر یو سیټ ته تللی نو ګریپ سټون دوجي اکثریت هلته راښکاره کېږي. دلته تاسو وګورئ مارکیټ څومره د 10 د اپریل نه مارکیټ بره تللی دا دی 10 د اپریل نه 14 اپریله پورې نو مطلب څو ورځې 4 ورځې 5 ورځو پورې مارکیټ څه شوی دی بره تللی دی. نو دلته تاسو وګورئ مارکیټ همسې مسلسل بره تللی او دلته چې راښکاره شوی دی دا ګوره ګریپ سټون دوجي راښکاره شوی. ګریپ سټون دوجي راښکاره شو هغې نه پس ته ټریډ چېرته لګوو ګوره مارکیټ څومره ښکته تللی دی دا وګوره څومره ښکته تللی. نو دلته اوس موږ ټریډ چېرته لګوو ټریډ چې دی موږ چېرته لګوو ټریډ کله چې د هغې نه بعد اوس ګوره مخکې مې درته هغې کې لاندې اګزامپل ورکړی چې مارکیټ لاندې تللی او هغې ځای کې هغې نه بعد تاسو ټریډ چېرته لګوئ چې کله بل کینډل د هغې د باډۍ نه هم کم از کم بره کلوز شي نو ښه دی. ښه دلته اوس وګورو دلته اوس ګوره ګریپ سټون جوړ شوی دی او ما درته ویلي چې اوس بره مارکیټ تللی هلته بیا کوم دویم یا دریم څلورم کینډل هر یو کینډل چې جوړیږي هغه هم باید کلوز اوس لاندې خواته مکمل د باډۍ نه او د مکمل د څه شي نه د مکمل شیډو د باډۍ نه لاندې کلوز شي. صحیح شو. په دې بره ټرینډ مارکیټ کې چې کله ګریپ سټون راښکاره شي دا وګوره دلته کینډل اولنی کینډل دا وګوره جوړ شوی دی او لاندې کلوز شوی. صحیح شو. لاندې کلوز شوی دی. دې ځای کې څه کوو اوس موږ دلته موږ ټریډ لګوو دې ځای کې موږ ټریډ لګوو او خپل سټاپ لاس دا دی پریویس چې ورکوو پریویس ریزسټنس ته سټاپ لاس ورکوو او ټیک پروفیټ موږ 1/2 1/1.5 1/1 1/2 هر څومره چې تاسو ویلی نو وګوره کنفرمیشن زیات دی موږ 1/3 اخیستی شو نو موږ 1/2 عموما الو دا د 1/2 دې ځای کې موږ واخیستو مارکیټ نه ووتو. که موږ وګورو دلته موږ ته څو پورې پروفیټ راکړی ته ورې موږ دلته وګورو یو پریکټس به همداسې وکړو. دلته وګوره موږ سره
دلته موږ ته 1/5 چند موږ ته چې راکړی پروفیټ راکړی دا دی څه کم 15 مطلب 15 چند حساب کا هماغه حساب سره که دې خوا نور هم وړاندې لاړ شو دلته خو سایډوي مارکیټ تللی دا نور بیا دې نه بعد واپس بیا بره تللی نو دغه شان تاسو چې کولی شئ دلته مارکیټ کې څه انالایسس وکړئ انشاءالله کنفرمیشن من ښیي او بیا به تاسو ازادانه کوئ چې خپل سټاپ لاس او ټیک پروفیټ څومره اندازې سره کیدی ځکه چې تاسو هلته کانفیډنس لیول زیات وي نو انشاءالله تاسو په کانفیډنس چې ښه نو تاسو په ټریډونه هم ښه وکولی شئ صحیح شو دا وګوره په دې ځای کې موږ ته زموږ په یو دریو کینډلو کې زموږ ټارګیټ هیټ شوی مارکیټ نه وتیو او خبره ختمه صحیح شو دغه شان تاسو چې کولی شئ دغه شان تاسو خپل ځان ته ټریډونه برابرولی شئ او د مارکیټ نه پروفیټ لرئ او زر بس مسې مارکیټ نه وځئ دغسې وګوره لانګ ټرم کې ګریپ سټون ځان راښکاره کړي صحیح شو دلته ګوره ګریپ سټون بل دلته کوم مخې ته که راغی وبې ګورو یو اګزامپل به بل هم وکړو هغې نه پس به بیا ویډیو ختمه کړو ښه دلته که تاسو وګورئ دلته هم د ګریپ سټون په شکل باندې یو کینډل راښکاره شوی دی خو د دې دا باډي چې ده لږه غټه ده د دې کنفرمیشن کم دی ځکه مې ما ورته ویلي چې باډي بیخي څومره چې نری هغومره کنفرمیشن ښیي دلته وګوره که دلته موږ ووایو چې ټریډ دا ګوره بیا هم دلته ټریډ ولګوو ما ورته مخکې مې ویلي چې لاټ سایز به وړوکی لګوئ خپل اماونټ ریسک به کم اچوئ تر څو داسې کمزوري ځای کې چې تاوان هم کوئ چې کم تاوان وشي صحیح شو نو دلته اوس وګوره دلته که تاسو ټریډ هم کړی دا وګوره کنفرمیشن حاصل شوی دی ټریډ کینډل خو دا سور کلوز شوی دې سره مستقیم کلوز شوی دا بل کینډل لاندې کلوز شوی دې ځای کې موږ ټریډ لګولی شو دا د موږ ټریډ ولګوو سټاپ لاس دې ځای کې سټاپ لاس یې موږ ته هیټ کړی صحیح شو نو دا وګوره دا فیل شوی دی چې شوی دی دا ټریډ فیل شوی داسې نه چې هر یو ټریډ چې دی پاس کیږي او وین کیږي او داسې نه ده ځان به دومره کانفیډنس کې هم نه راولئ ځکه چې مارکیټ د فلکچویشن کوي صحیح شو خو مخکې موږ درته ویلو ګوره دا یو کمزوری ګریپ سټون دی صحیح شو ګریپ سټون کمزوری په دې دی چې دې باډي غټه راغلی ده صحیح شو دې خاطره تاسو د داسې دغې کې یا مه کوئ ټریډ پکې چې کوئ نو خپل لاټ سایز اماونټ خپل ډېر کم کاروئ صحیح شو دا دلته بل اګزامپل دی دلته تاسو وګورئ دې ځای کې مارکیټ څه شوی دی دا د مارکیټ لاندې تللی دلته څه شوی یو ګریپ سټون راښکاره شوی دی خو مارکیټ کم وخت لپاره چې شوی دی بره تللی بلکې ډېر وخت لپاره تللی خو واپس لاندې راغلی بیا ډېر بره تللی صحیح شو نو دغه شانتې بعضې وخت کې یو ټریپ کې هم سړی راګیرېږي نو ځکه درته زه وایم چې یو پر دوه تاسو خپل ټیک پروفیټ اماونټ کیدی لکه دلته تاسو څه وګورئ دې ځای کې اوس وګوره موږ د دې کینډل په کلوز باندې یا د دې کینډل هم تاسو کولی شئ خو زه دې کینډل ځکه چې باډۍ نه بره کلوز شوی دا د موږ دلته ټریډ لګوو سټاپ لاس چې دی دلته ورکوو دا د سټاپ لاس موږ دلته ورکوو پریویس ريزسټنس کې پریویس سپورټ کې موږ سټاپ لاس ورکوو او موږ ټیک پروفیټ څومره کېښودو 1/2 پروفیټ موږ ته راکړی که صحیح شو 1/2 پروفیټ راکړې هغې نه پس ته وګوره پروفیټ نه بعد تاسو ګورئ مارکیټ څه شوی دی مارکیټ واپس لاندې راغلی که تاسو 1/3 هغې نه 1/2 نه هم زیات هر څومره چې تاسو خپل ټارګیټ ایښی نو ګوره واپس درته لاس ته راوستی هغې نه پس مارکیټ بره تللی نو دا غټ څومره چې لالچ کوئ هغومره به تاسو ریسک زیاتیږي خطر به هم زیاتیږي نو دې خاطره کم اماونټ ښه دی تر څو تاسو د ریسک نه هم بچئ او تاسو زر مارکیټ کې انټري وکړئ او مارکیټ نه وځئ تر څو دې سره تاسو نالج هم زیات شي او تاسو اکاونټ سلو ګرو مهمه ده صحیح شو او مخکې لاړ شي اکاونټ کې انشاءالله او یو ښه پروفیټیبل ټریډر ځان نه جوړ کړی شي نو انشاءالله همدغه شانتې تاسو ځان سره پریکټیس وکړئ تر څو په همدغه سره تاسو سلو ځان خپل اکاونټونه ګرو کړئ او خپل ټریډ لیول های لیول ته ورسوئ نو بیا هم څه مشکل یا ازادانه تپوس کولی شئ تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته